تاسو غواړئ دلته درس ووایئ شفاهي یا هلته درس ووایئ؟ زه سارا هرمن یم، زه فرانسوی یم، زه د پښتو ژبې استاده یم او دلته د کوچني کابل د انجمن رئیسه یم. ژغني ته څه شی غواړئ؟ زه درس غواړم. زه غواړم درس ووایم. او ته څه شی؟ پښتو مکتب ته کوچني کابل یو انجمن دی، یو کلتوري مرکز دی چې په پاریس کې جوړ شوی دی تر څو چې افغانان دلته یو ځای ولري چې خپل کلتور ورمنځي او چې فرانسویان د ژبې او د افغان کلتور سره آشنا شي. تر څو بجو پورې درس لري؟ اته میاشتې کېږي چې موږ دلته فعالیتونه کوو. کوم افغانان چې دلته ستونزې لري چې په فرانسوي ټولنه کې شامل شي، موږ ورسره مرسته کوو. موږ ورته د ژبې درسونه ورکوو تر څو چې شامل شي. موږ ورسره مرسته کوو چې فرانسویانو سره هم تماس ونیسي تر څو چې هم ژبه یې ښه شي او چې د کلتور سره هم بلد شي. او فرانسویانو لپاره موږ هم د فعالیتونه کوو تر څو چې فرانسویان پښتو ژبه دري ژبه زده کولی شي. فرانسوي ژبې زده کړې ته راغلی یم ځکه چې فرانسه کې چې ژوند کوو موږ ته باید هر چېرته چې ځو کوم ډاکټر ته یا هغه ته راحت ته اوس وشو وغږېدلی او دلته ډېر ښه ده، ښه پرمختګ هم کړی ده دلته ځکه چې هم پښتو هم فارسي هم پښتو هم فرانسوي باندې ډېر راحت ده موږ ته داسې. زما نوم میوند دی، زه فرانسوي یم، زما پلار پښتون دی او زه پښتو نه پوهېږم. پښتو ژبه سخته ده. فرانسه کې فعلا دوه مشکل دي. فرانسویان همیشه فکر کوي چې افغانان د غرونو څخه راځي، چې تربیه نه لري، چې اخلاق نه لري. نو دا ځای د دې لپاره جوړ شو چې موږ وښیو چې نه، افغانان هم داسې نه دي. افغانان هم تربیه هم تعلیم لري او هم اخلاق لري. نو تر څو چې دا د افغانستان برخه خلکو ته وښودل شي. په کوچني کابل کې موږ مختلف فعالیتونه کوو. یو پروګرام دا دی، دلته تاسو وینئ یو چایخانه ده. موږ هم یو کتابخانه لرو، یو برخه دلته ده، یو بله برخه هلته ده. هلته تقریبا 800-900 کتابونه شته دي د افغانستان په اړه. نور فعالیتونه موږ هم لرو. موږ هم د ښځو ترمنځ راټولېږو، یو ځل په میاشت موږ فعالیتونه کوو تر څو چې یو بل سره وپېژنو. یعنی چې یو ځل په میاشت افغان ښځې دلته راټولېږي او موږ ترمنځ سلماني کوو، نوکانونه کوو. د ښځو پروګرام دی تر څو چې یو بل سره وپېژنو. موږ ادبي ماښام لرو، یعنی یو ځل په میاشت موږ یو لیکوال بلنه کوو چې یا افغان وي یا افغانستان ته تللی یا د افغانستان په اړه معلومات لیکلي دي. زما مشوره دا ده چې څوک چې په فرانسه کې ژوند کوي باید حتما ژبه زده کړي تر څو چې وپوهېږي چې دلته ژوند او ارزښت څه شي دي. ځکه چې اکثره وخت د افغانستان په نسبت دومره فرق نشته. انسانیت په هر ځای کې شته.